بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه ذاکره بارکزی ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکې یم. نن موږ د دویم ټولګي د درې دېرشمې پاڼې 14 لوست سره ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ نننۍ موضوع مشق او تمرین ده. دا چې د څه شي مشق او تمرین ده، دا به زه تاسو ته په زده کړه کې ووایم. ګرانو زده کوونکو، دا هم ستاسو د دویم ټولګي د ریاضي کتاب سره راځئ چې خپل نننۍ زده کړه د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره شروع کړو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ تېره ورځ په جفتو او طاقو عددونو باندې وغږېدو او تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شوئ چې جفت کم عددونه دي او طاق موږ کم عددونو ته ویلی شو. څنګه چې ما تاسو ته ویل چې کله د هر یو عدد لومړی عدد یا اولنی عدد او یا ښي طرف ته عدد 0 2 4 6 او 8 وي، هغه کوم یو عددونه دي؟ آفرین، هغه جفت عددونه دي. او کوم یو عددونه چې اولنی عدد یا یویزه خانه چې تاسو څنګه اوس د یویزو او د لسیزو توپیرونه ډیر ښه کولی شئ، چې یویزه خانه 1 3 5 7 او 9 هغه کوم یو عددونه دي؟ طاق عددونه دي. نن منګه خپل د لا پوهې دپاره د جفت او طاقو عددونو د ښه پېژندلو دپاره خپل د کتاب درې دېرشمې پاڼې ته ځو او دلته بیا هم موږ ته د طاق او د جفتو د کارولو دپاره یو څه فعالیتونه لرو چې دا به موږ سره یو ځای زده کړو. ګرانو زده کوونکو، د کتاب په دې برخه کې لیکل شوي چې په لاندې شکلونو کې کوم یوې جفت او کوم یوې طاق دی. اوس تاسو د طاق او جفت په توپیرونو باندې ښه پوهیږئ. راځئ چې دا چوکاټونه وګورو چې په دې کې څو شکلونه دي. اول به شمیر په دې خانو کې یا په دې تش ځایونو کې شمیر لیکو. پس د هغې نه موږ کولی شو چې ووایو چې کوم یوې جفت دی او کوم یوې طاق، او ولې کوم چې جفت دی ولې جفت دی او کوم چې طاق دی ولې طاق دی. راځئ چې دا وشمیرو چې په دې چوکاټ کې څو دانې سوی دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15. څو دانې وو؟ 15. ښه، اوس راځئ چې خپله دویمه خانه یا دویم چوکاټ وشمیرو چې دې کې څو دانې دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16. په اولني کې 15 وو، په دویمه کې څو دي؟ 16. راځئ چې خپل دریم چوکاټ وګورو چې په دې کې څو دانې دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او دا یو هم دلته د څو دانې شو؟ 11. ښه، اوس راځئ چې خپل څلورم چوکاټ وشمیرو چې په دې کې څو دانې دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. دلته څو دانې دي؟ 14. ښه، اوس راځئ چې دلته وګورو چې کوم یو دې کې طاق دی او کوم یوې جفت. په دې کې ګرانو زده کوونکو موږ څه ویلې چې د هر عددو یویزه خانه یې که 3 1 3 5 7 او 9 هغه څه دي؟ طاق عددونه دي. دلته موږ په یویزه خانه کې څه لرو؟ 15. دا طاق دی که جفت؟ آفرین، دا کوم یو عدد دی؟ طاق عدد دی، ځکه یویزه خانه کې موږ 15 لرو. اوس راځئ چې دویم چوکاټ ته لاړ شو
چې دا طاق دی که جفت. ښه دلته موږ په یویزه خانه کې شپږم عدد لرو. کوم یو عدد دی؟ شپږ. ښه شپږ طاق دی که جفت؟ څنګه چې موږ ویلي چې د هر یو عدد یا د هر یو شمیر چې لومړی عدد صفر، دوه، څلور، شپږ او اته وي چې څه دی؟ هغه جفت عددونه دي. نو دلته موږ شپږ لرو. دا کوم یو عدد دی؟ جفت عدد. ښه راځئ چې اوس خپلې درېیمې خانې ته لاړ شو. دلته موږ 11 لرو. په اوله خانه کې دلته یعنې په یویزه خانه کې چې دی؟ د یو عدد دی. دلته اوس موږ څه ویلی شو چې دا کوم یو عدد دی؟ طاق که جفت؟ آفرین دا طاق عدد دی ځکه چې د دې په لومړۍ خانه کې چې دی؟ د یو عدد دی او یو عدد همیشه چې طاقي. ښه اوس راځئ خپلې څلورمې خانې ته لاړ شو چې دلته وګورو چې دا څه دی. دلته بیا هم 14 دانې دي چې د دې اوله خانه یا یویزه خانه 3 دي چې دلته موږ څنګه وویلو چې کله 1، 3، 5، 7 او 9 چې دی؟ عدد طاق دی. نو دلته موږ ولیدل ګرانو چې یو دانه جفت لرو، نور چې دي؟ 3 دانې. 1، 2، 3. دا 3 دانې عددونه زموږ چې دي؟ طاق عددونه دي. ښه اوس راځئ چې دې برخې ته لاړ شو چې دې کې موږ نه د څه غوښتنه کړې. دلته خو موږ وشمېرل او خپله مو وټاکل چې کوم طاق دی کم جفت. په دې کې موږ ته اعداد راکړي، خو دلته یو تش ځای موږ لرو چې دلته باید د هغې پر ضد څه ولیکو؟ جفت او یا طاق. دلته کوم یو عدد دی؟ 55. 55. د 55 مخې ته یې طاق لیکلی. ولې طاق دی؟ ځکه چې یویزه خانه کې چې دي؟ 15 دي. چې کله موږ ویلې چې 1، 3، 5، 7 او 9 عددونه په یویزه خانه کې ولرو، هغه عدد چې دی؟ طاقي. ښه دلته په دویمه خانه کې په دویمه پوښتنه کې موږ د 3 عدد لرو. دلته بیا ګورو چې دلته د 3 عدد څه دی؟ طاق دی. موږ لسیزه خانه نه ګورو. که دلته 8 وي، که دلته 7 وي، که دلته 6، که دلته 15، دې سره موږ کار نه لرو. موږ صرف یویزه خانه ګورو. دلته لکه چې تاسو کتل یو طاق عدد دی، همیشه طاقي. دلته یو دی خو د یو خوا کې که طاق عدد و هغه طاق دی، که جفت عدد و لکه د دې په شان هغه جفت دی. یعنې لسیزه خانه موږ نه ګورو. زموږ کار د جفت او د طاق پیژندنه کې صرف یویزه خانې سره دی. دلته بیا ګورو چې یویزه خانه کې موږ 3 لرو. دا عدد څه دی؟ طاق. طاق څنګه لیکل کیږي؟ ت، الف او قاف. طاق. ښه اوس راځو خپلې درېیمې پوښتنې ته چې دا څه دی. دلته ګورو چې په یویزه کې څه دي؟ 2 لیکل شوي دي. اوس دا 2 طاق دی که جفت؟ آفرین ځکه د 2 عدد جفت دی او د دې اولنۍ خانه هم 2 ده، نو ځکه څه دی؟ دا عدد جفت. جفت څه رقم لیکل کیږي؟ جیم، ف، ت. جفت. ښه اوس راځو خپلې څلورمې پوښتنې ته چې دې کې باید د جفت او د طاقو پیژندنه وکړو. دلته موږ 4 لرو. ښه ګورئ چې په لسیزه خانه کې چې دي؟ 3 دي. موږ لسیزې سره کار نه لرو. د دې اولنۍ خانه 4 ده او 4 کوم یو عدد دی؟ جفت که طاق؟ آفرین 4 جفت عدد دی. دلته باید څه ولیکو؟ جفت. جفت. ښه اوس راځو خپلې 5مې پوښتنې ته. دلته ګورو چې دلته دا عدد طاق دی او که جفت. ښه دلته ګورو چې
چې دی عدد 18 دی او 18 دلته ګورو چې یویزه خانه کې 7 دي نو دا عدد څه دی؟ آفرین دا عدد طاق دی. طاق څه رقم لیکل کیږي؟ په دې ډول طاق. ښه راځو خپلې شپږمې پوښتنې ته چې دلته څه لیکل شوي. دلته د 26 عدد لرو. دلته بیا ګورو چې د دې یویزه خانه کې موږ 6 لرو او 6 کوم یو عدد دی؟ آفرین 6 جفت عدد دی. دلته باید څه ولیکو؟ مخې ته یې جفت جیم ف او ت. ښه دا وه د جفتو او د طاقو پیژندنه. ګرانو زده کوونکو دلته تاسو ګورئ چې لیکل شوې کورنۍ دنده. دا چې څه دی؟ ستاسو کورنۍ دنده وه چې تاسو یې باید ولیکئ. خو زه تاسو ته بله کورنۍ دنده در کوم. دا زه تاسو سره یو ځای کاروم چې تاسو هم په دې پوه شئ چې څه رقم لیکل کیږي. یعنې دلته موږ نه د څه غوښتنه کړې چې لومړی 3 جفت عددونه ولیکئ بیا وروسته 3 طاق عددونه. دلته جفت عددونو ته 3 تش ځایونه پریښي بیا یې هم طاق عدد ته 3 تش ځایونه پریښي. دا به زه تاسو ته ولیکم بیا به تاسو ته په آخره کې بله کورنۍ دنده درکړم. ښه جفت عددونه راځئ چې ولیکو. موږ وویلې چې هر یو عدد چې اوله خانه یا یویزه خانه 0 2 4 6 او 8 وي هغه جفت دی. اوس چې موږ هر څه ولیکو باید چې صرف یویزه خانه کې یو دانه د دې جفت عددونو نه کیدو. لکه دلته لیکو 18. 8 کوم یو عدد دی؟ جفت. ښه دلته چې لیکو موږ ویلې چې 0 هم څه دی؟ چې راشي په اوله خانه کې هغه عدد هم جفت دی. اوس راځئ چې خپله چې درېیمه تشه خانه ډکه کړو او بیا هم یو جفت عدد ولیکو. چې دلته څه ولیکو؟ هر یو عدد چې ستاسو خوښوي لکه 26. سمه ده. دلته هم ګورئ اوله خانه یې جفته ده دلته او دلته. طاق عددونه څنګه لیکل کیږي؟ طاق عددونه دلته راځئ چې یو څو طاق عدده ولیکو. موږ ویل چې د طاق عددونو لومړۍ خانه کې څه شی باید؟ 1 3 5 7 او 9. دلته راځئ چې ولیکو 19. 9 څه دی؟ یو طاق عدد دی. دلته راځئ چې ولیکو چې 25. 5 هم څه دی؟ آفرین طاق عدد دی. او دلته راځئ چې یو دانه بل طاق عدد ولیکو چې سر کې چې یو. ښه ګرانو دا هم جفت عددونه او دا هم طاق عددونه. ستاسو کورنۍ دنده څه ده؟ چې خپلو کتابچو کې 15 دانې جفت عددونه ولیکئ او 15 هم طاق عددونه. انشاءالله چې د دې زده کړې نه تاسو څه اخیستي او د جفتو او طاقو په توپیرونو باندې پوه شوي یاستئ. تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله هم سپارم. خوشحاله اوسئ.